په سلامونه او نیکو هیلو مارکلی کومه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. نن ورځ غواړم ستاسو سره د اوور تینکینګ یا هم د زیات فکر کولو په اړه باندې خبرې وکړم. نو په نننۍ ویډیو کې به زه ستاسو ته وښیم چې دغه اوور تینکینګ یا هم زیات فکر دا څه ته ویل کیږي. دویمه خبره دا ده چې د زیات فکر کولو هغه مشکلات کوم دي، یعنی کله چې موږ ستاسو د یو موضوع په اړه باندې زیات فکر کوو، زیات سوچ پې کوو، د دغو مشکلات کوم دي، او بل د زیات فکر کولو هغه لاملونه چې دي، یعنی ولې موږ د یو موضوع په اړه باندې زیات فکر کوو، د دغو لاملونه چې دي. او آخري خبره چې تر ټولو مهمه ده، څه رقم کولی شو دغه د اوور تینکینګ یا هم د زیات فکر کولو په مشکل باندې موږ ستاسې برلاسي سو. اول د اوور تینکینګ یا زیات فکر کول، کله چې موږ ستاسې د اوور تینکینګ یا هم د زیات فکر کولو موضوع واورو، نو موږ داسې فکر کوو چې په یو موضوع باندې ډیر فکر کول یا هم په یو موضوع باندې ډیر پام کول دغه یو ښه صفت ده. یعنی که چیرې موږ ستاسې د یو موضوع په اړه باندې ډیر فکر وکړو، ډیر سوچ پې وکړو، نو زموږ ستاسې باید د موضوع لپاره یا هم د یو مشکل لپاره ښه لاره رایستلې. خو دغسې دا غلط ده، ځکه خپله دغه اوور تینکینګ یا هم په یو موضوع باندې تر حد زیات ډیر فکر کول دا خپله یو مشکل کیږي، او د دې په ځای باندې چې موږ ستاسې مشکل حل کړو، مشکل نور هم زیاتوي. نو اوور تینکینګ دې ته ویل کېږي کله چې موږ ستاسې د یو موضوع په اړه باندې ډیر فکر کوو، تکراري فکر کوو، او کله چې د یو موضوع په اړه باندې فکر کوو، د هغې موضوع یا هم د هغو مشکل هېڅ حل لاره نه پیدا کېږي. یعنې دا د موږ ستاسې فکر کول چې د دغه بې نتیجې دي، بې پایله دي، نو دې ته ویل کېږي اوور تینکینګ. دغه اوور تینکینګ چې ده دا څه رقم منځته راځي؟ اول زموږ سره د یو موضوع یا هم د یو مشکل په اړه باندې یو فکر پیدا کېږي چې دغه مشکل به څه رقم حل کړم یا دغه مشکل ولې پیښ شو. نو کله چې له موږ سره فکر پیدا شو په دغه موضوع باندې موږ ډیر فکر کوو، ډیر سوچ کوو چې دا مشکل ولې واقع شو، څه رقم به یې حل کړم، د حل لارې کومې دي. نو یو فکر همیشه تکراروو چې د دغو په نتیجه کې موږ ستاسې له انګزایټي یا هم له تشویش سره مخامخ کېږو چې ښه دا مشکل خو مخته راغی، اوس به یې څه رقم حل کړمه، که حل نشي نور به کوم مشکلات مخته راشي. نو موږ ستاسې سره تشویش پیدا کېږي او د هغو مشکل لپاره هېڅ حل لاره نشو پیدا کوی. نو بیا موږ ستاسې نور فکر کوو، کله چې له موږ ستاسې سره تشویش پیدا سو، نو موږ نور فکر کوو چې ښه دغه مشکل هم سو، ښه که بل مشکل مخته راغی هغه به زه څه رقم حل کومه، ښه که دغه مشکل حل نسو، نو موږ د هغو موضوع په اړه باندې یا هم د تشویش په اړه باندې نور فکر کوو چې د دغو په نتیجه کې موږ ستاسې له سټرس یا تشویش سره مخامخ کیږو. یعنې دغه یو سایکل ده، تا ته یو مشکل پیدا کیږي، د هغو په اړه باندې فکر کوې، خو ته ډیر فکر کوې، فکر دې تکراروې او نتیجه یا پایله نه لري، ځکه ته اقدام نه کوې. د هغو په نتیجه کې تا ته انګزایټي یا تشویش پیدا کېږي چې ته بیا نور فکر کوې، چې د هغو نور فکر کولو په نتیجه کې بیا هم ته له تشویش سره مخامخ کېږي. یعنې دا سایکل چې ده دوام کوي. اوس راځو دې ته چې دغه د زیات فکر کولو مشکلات کوم دي. اوله خبره دا ده ډیسیژن میکینګ. کله چې موږ ستاسې یو تصمیم نیسو، نو کله چې موږ ډیر فکر کوو، موږ ستاسې سم تصمیم نسو نیوی. په دې خاطر باندې سم تصمیم نسو نیوی چې موږ ډیر فکر کوو او د ډیر فکر په نتیجه کې زموږ ستاسې ذهن چې ده ګډوډ کېږي. نو کله چې ذهن ګډوډ سو، بیا ډیر اسانه انتخابونه هم موږ ته ډیر مشکل معلومیږي. یعنی په دې معنی چې کېدای شي یو مشکل ډیر اسانه حل لاره ولري یا یو انتخاب ډیر اسانه وي، خو موږ ستاسې ډیر فکر کړی ده، ذهن هم ګډوډ شوی ده، نو بیا موږ ستاسې یو اسانه انتخاب هم نسو کوی، نو موږ ستاسې ښه تصمیم نسو نیوی. نو د اوور تینکینګ یا هم د زیات فکر کولو لومړی مشکل دغه ده. ښه د اوور تینکینګ یا هم د زیات فکر کولو بل مشکل دغه ده چې موږ ستاسې له تشویش سره مخامخ کېږو. کله چې یو مشکل مخته راغی یا هم موږ ستاسې د یو شي په اړه باندې فکر کوو او دغه فکر هم له اندازې زیات سي، نو دا خپله موږ ستاسې ته یو تشویش پیدا کوي چې زه ولې د دغو موضوع په اړه باندې دومره فکر کوم، ولې د دغو موضوع حل لاره ماته نه ده معلومه، ولې زه صحیح تصمیم نسم نیوی. نو په نتیجه کې موږ ستاسې د اوور تینکینګ له چی سره مخامخ کېږو، له تشویش سره مخامخ کېږو. بله خبره دا ده چې کله چې موږ ستاسې زیات فکر کوو،
نو موږ ستاسې وخت ضایع کوو. یعنې په دې معنی یو مشکل به ډېر ژر حل کېږي یا د هغو حل لاره به ډېره اسانه وي، خو د دې په خاطر باندې چې موږ ډېر فکر کوو، هغه فکر تکراروو، نو موږ وخت ضایع کوو، اقدام نه کوو چې تر څو هغه مشکل حل کوو. نو موږ ستاسې وخت ضایع کوو او دغه مشکل چې ده نور هم غټېږي. نو دغه دریم مشکل ده. او بل مشکل یې دا ده چې لو کنفیډنس. کله چې موږ ستاسې ډېر فکر کوو نو زموږ ستاسې په ځان باندې اعتبار کمیږي. په دې خاطر باندې زموږ ستاسې په ځان اعتبار کمیږي چې موږ صحیح تصمیم نسو نیوی. نو صحیح تصمیم چې ونه نیسو نو بیا داسې فکر کوو چې زه د دې وړ نه یم چې یو صحیح تصمیم ونیسمه، یا هم داسې فکر کوو چې دا مشکل خو مخته راغی خو په ما کې دغه وړتیا نشته چې دغه مشکل حل کړمه. نو په دې خاطر باندې موږ ستاسې په ځان باندې منفي فکر کوو او زموږ ستاسې او په ځان باندې اعتبار بیخي کمیږي. نو دغه د اوور تینکینګ یا هم د زیات فکر کولو مشکلاتو. اوس راځو دې ته چې دغه د اوور تینکینګ یا هم د زیات فکر کولو هغه لاملونه څه شی دي، یعنی ولې موږ ستاسې ډېر فکر کوو، په یو موضوع باندې له حده زیات فکر کوو، زیات سوچ پې کوو، د دغو هغه عوامل څه شی دي. اوله خبره دا ده فیر اف فیلیر. په دې خاطر باندې موږ زیات فکر کوو چې موږ له ناکامي څخه ویره لرو. یعنی کله چې یو موضوع مخته راسي د هغو په اړه باندې ډېر فکر کوو. ولې ډېر فکر کوو؟ ځکه موږ داسې سوچ کوو چې که چیرې زه ډېر فکر پرې ونه کړمه، د دغې موضوع هر اړخ ونه سنجومه، نو زه له ناکامي سره مخامخ کېږم. نو په دې خاطر باندې موږ ډېر فکر کوو چې دغه خپله د ناکامي لامل کېږي. ناول لامل یې دا ده چې موږ له ناکامي ویره لرو، نو ځکه موږ د موضوع په اړه باندې ډېر فکر کوو. بل لامل یې دا ده پرفیکشنزم، چې موږ ستاسې مخکې په دې اړه باندې بحث کړی و چې پرفیکشنزم یا هم کمالګرایي دې ته ویل کېږي. کله چې موږ ستاسې وغواړو یو کار بې له عیبه، بې له کومې غلطي او په بشپړ ډول سم ترسره کړو، نو په دې خاطر باندې موږ ستاسې د یو موضوع په اړه باندې ډېر فکر کوو چې تر څو په دغو کار کې هېڅ مشکل نه وي، هېڅ غلطي نه وي. نو په دې خاطر باندې موږ ستاسې له اوور تینکینګ یا هم له زیات فکر کولو سره مخامخ کېږو، چې دغه بل لامل ده پرفیکشنزم یا هم کمالګرایي. بل په دې خاطر باندې موږ ستاسې ډېر فکر کوو چې موږ له آینده څخه ویره لرو. یعنې موږ په دې خاطر باندې زیات فکر کوو موږ یا چې په آینده کې به څه پېښ شي، په آینده کې کېدای شي زه ناکام شمه. یعنې همیشه د آینده څخه ویره لرو او همیشه راتلونکی چې ده ډېر بد وینو. نو په دې خاطر باندې موږ ډېر فکر کوو تر څو په آینده کې بد څه پېښ نه شي، چې دغه بل لامل ده. یا هم فاست مسټیک، تېرې غلطیانې. یعنې کله چې موږ ستاسې په تېر وخت کې کوم غلطیانې کړې یا ناکام سوي یو، د هغو په اړه باندې ډېر فکر کوو چې ما ولې داسې ونه کړو، ولې مې داسې ونه کړو، که دا کار مې داسې کړی وی زه کېدای شي کامیاب سوی ومه. نو په دې خاطر باندې موږ ډېر فکر کوو چې موږ پخوا ځینې غلطیانې کړې دي. اوس راځم دې ته تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دغه د اوور تینکینګ یا هم د زیات فکر کولو مشکل سره کم له منځه ویسو. حل لارې څه شی دي؟ ډېرې ښې او ساده حل لارې دي. اوله خبره دا ده، راځو حل لارو ته یې ټیک اکشن. یعنې کله چې موږ ستاسې د موضوع په اړه باندې فکر وکړو، حل لاره په فکر کې ورته جوړه کړه، باید موږ ستاسې سمدستي اقدام وکړو. د هغو مشکل د حل کولو لپاره موږ ستاسې باید کار ترسره کړو. ځکه که خالص فکر کوو نو هغه مشکل خو نه حل کېږي، نور مشکلات هم ډېرېږي، چې خپله یو مشکل دا اوور تینکینګ یا هم زیات فکر کول دی. نو که چیرې موږ ستاسې وغواړو چې د زیات فکر کولو مخنیوی وکړو، نو باید ډایرکټ یا مستقیما اقدام وکړو. د دغو په نتیجه کې موږ ستاسې کولی شو دغه اوور تینکینګ یا هم زیات فکر کول له منځه یوسو. دویمه خبره دا ده ټایم لیمیټ، وخت محدود کړه. کله چې ته له یو مشکل سره مخامخ سوې یا هم د یو موضوع سره مخامخ سوې، د ځان لپاره یو محدودیت وټاکه. داسې ووایه چې یعنې دومره وخت به زه د دې موضوع په اړه باندې فکر کوم او له هغو وروسته به زه اقدام کوم. مثلا ته یې چې دغه موضوع د دغه موضوع لپاره زه په نیم ساعت کې پلان جوړوم، ټول اړخونه یې سنجوم، له هغو وروسته باید زه اقدام وکړم. یعنې موږ ستاسې باید د فکر کولو لپاره یو محدودیت وټاکو او له هغو وروسته باید اقدام وکړو. کله چې هغه محدودیت ختم شو، باید نور فکر کول پرېږدو او
په اقدام باندې لاس پورې کو. چې دغه دومه خبره سوه. درېیمه خبره دا ده رایټ یور تاټس. خپل فکرونه ولیکه. یعنې ځینې وخت موږ ستاسې ډېر فکرونه کوو، د دې په ځای باندې چې حل لار راوباسو موږ ستاسې ګډوډ کېږو. نو یو حل لاره یې دا ده چې موږ ټول فکرونه لیکو چې موږ د څه شي په اړه باندې فکر کوو، کوم مشکلات دي، کومې ستونزې دي. نو هغه فکرونه چې بې ځایه یي یا کومه نتیجه نه لري یا هم موږ ستاسې هغه په عمل کې نه ثابتوي، هغه باید ډیلیټ یې کړو یا هم ړنګ یې کړو، له منځه یې یوسو چې دغه فکرونه یوازې زما په ذهن کې ځای نیولی ده، زما ذهن یې مصرف کړی ده او نور هېڅ فایده نه لري. نو هغه باید له منځه یوسو او ړنګ یې کړو په قلم باندې چې دغه فکرونه زه باید له ذهنه هم ختم کړم، چې دا هم په یو ډول له موږ سره مرسته کوي چې تر څو د اوور تینکینګ یا هم د زیات فکر کولو مخنیوی وکړو. او آخري خبره چې تر ټولو مهمه ده فوکس ان نو. کله چې موږ ستاسې یا هم د تیر وخت په اړه باندې یا په تیر وخت کې چې کومې غلطیانې کړې دي د هغو په اړه باندې اندېښنه کوو چې ولې ما دا غلطیانې وکړې، یا هم راتلونکي ته خفه یو، د راتلونکي په اړه باندې ډېر فکر کوو چې په آینده کې کیدای شي مشکلاتو سره مخامخ سمه، نو هم تیر هیر کا، هم راتلونکي ته فکر مه کوه. خالص په اوس وخت باندې یا هم په اوس وخت کې چې ته کوم امکانات لري په دغو باندې تمرکز وکړه او له دو څخه سالمه استفاده وکړه. نو له تیره خالص درس واخله، نور یې هیر کا او د راتلونکي لپاره ډېر فکر مه کوه، ځکه راتلونکی چې ده اکثره وخت موږ ستاسې نسو پیشبیني کوی. نو په دې خاطر باندې په اوس وخت کې چې کوم امکانات لري او یا هم کومې وړتیاوې لري له هغو چې استفاده وکړه او ما هم د تیر په اړه باندې اندېښنه کوه یا هم راتلونکي ته مه خفه کېږه. نو دغه هغه حل لارې دي. تر ټولو مهمه خبره دا ده په اخري کې چې دغه اوور تینکینګ یا هم زیات فکر کول په دې معنا نه ده چې موږ ستاسې یو مشکل حل کوو. یعنې ډېر خلک داسې فکر کوي کله چې زه ډېر فکر کوم دغه په دې خاطر چې زه مشکل حل کړم. نو اوور تینکینګ چې دا په دې معنا نه ده چې موږ ستاسې مشکل حل کوو. اوور تینکینګ چې دا خپله یو مشکل ده او کله چې موږ ستاسې یو مشکل سره مخامخ سو هغسې حل کوو، دا ځان ته موضوع ده. نو په دې خاطر باندې چې موږ ستاسې له اوور تینکینګ یا هم له زیات فکر کولو څخه ځان وژغورو، باید دغه شیان په نظر کې ونیسو.